السلام علیکم. په تیر شوي کلاس کې موږ د کریپټوکرنسي او د باینانس انټروډکشن کړی و. نن کلاس کې به ان شاء الله د باینانس اپ انسټال کوو. د ټریډینګ لپاره به یو پروفیشنل اکاونټ جوړو. دغه اکاونټ به لا ویریفیکیشن کوو. د باینانس ډسپلی وینډو به وایو چې په باینانس باندې کوم اپشن د څه لپاره استعمالیږي. دا ټول هر څه به موږ سټپ وایز کوو. نو ما سره هر یو سټپ فالو کوئ. د باینانس اپ انسټال کول لپاره به تاسو داسې کار وکړئ چې رابشئ پلی سټور ته او پلی سټور کې به دلته کې تاسو ولیکئ باینانس. دغه یو اپ د دبل تن تاسو ډاونلوډ کوئ انسټال به کوي. او که تاسو زما په ریفرل باندې حاضر غواړئ نو د ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته ما لینک پرووایډ کړی دی. دغه لینک نه ډاونلوډ کوئ انسټال یې کړئ. دې سره به داسې چې تاسو فری ریبیټ ووچر میلاو شي چې کله تاسو باینانس باندې $50 پر ټریډینګ کوئ تاسو نه باینانس کمیشن نه کټ کوي. په دا وړوکي خبر دی فارګیټ اباوټ اټ چې کوم ځای تاسو انسټال کول غواړئ هلته تاسو انسټال کړئ. نو راځو موږ دلته دا انسټال کوو. و دا به انسټال کېږي. خو زه تاسو د باینانس په باره کې لږ انفارمیشن درکړم چې باینانس په 2017 کې یو چینیزو چنګ پینګ زو سی زیډ هم ورته وایي دا هغه لانچ کړی او د کریپټوکرنسي په دنیا کې تر ټولو نه غټ ایکسچینج دی. د باینانس په شانته نور ایکسچینجز هم شته لکه د مثال په توګه باندې اوکې ایکس شو، بیټ ګیټ شو، مکسي شو، کوکاین شو. دغه شانته وړوکي ایکسچینج بلا شی دي. خو باینانس د ټولو نه غټ ایکسچینج دی او ټولو نه زیات ټرسټډ ایکسچینج دی. 250 میلیون نه سیوا خلک روزانه په بنیاد باندې په دې کې ټریډینګ کوي. نو موږ ځکه باینانس ډاونلوډ کوو. په باینانس باندې د کریپټوکرنسي ټریډینګ زده کوو. خو دا اپ زموږ سره انسټال شو. اوس راځو په دې کې موږ د ټریډینګ لپاره یو پروفیشنل اکاونټ جوړو او د هغې بیا ویریفیکیشن کوو. دا ما اوپن کو. دلته کې به تاسو لینګویج سلیکټ کړئ. انګلیش به سلیکټ کړئ. ټیک شو. بیا به راشئ دلته په دې نیکسټ باندې به کلیک کړئ. دا به نیکسټ کړئ. دلته کې باینانس موږ ته دوه آپشن راکوي. آی ایم نیو ټو کریپټو، آی ایم فیمیلیئر وذ کریپټو. که فرست آپشن تاسو سلیکټ کړئ نو د باینانس چې کوم ایډوانس آپشن دی هغه تاسو دننه شو کېږي. او سیکنډ آپشن که تاسو سلیکټ کړئ د باینانس چې کوم ایډوانس آپشن دی هغه هم تاسو ته شو کېږي. نو موږ چونکې باینانس په پرو لیول باندې زده کول غواړو نو موږ سیکنډ آپشن کلیک کوو. دلته کې به تاسو خپل جیمیل ورکړئ. دا موږ کنټینیو د ګوګل هم کولی شو. او دلته کې به تاسو جیمیل اکاونټ ورکړئ. کوشش وکړئ چې په نوي جیمیل اکاونټ سره د باینانس اکاونټ جوړ کړئ. داسې جیمیل اکاونټ چې په هغه تاسو ډېر زیات نه استعمال کړئ لکه د هیکینګ چانسز یې کم وي بیا. او چې کوم پاسورډ وغیره تاسو ورکوئ نو هغه ځان سره نوټ کړئ چې په فیوچر کې تاسو ته بیا مسئلې نه راځي چې پاسورډ درنه هېر نه وي. تاسو جیمیل انټر کړئ بیا به راشئ دلته نیکسټ به کوئ. او چې کوم جیمیل موږ ورکړو دغه جیمیل ته باینانس یو ویریفیکیشن کوډ را لېږلی. هغه کوډ به موږ بیا دلته کې ورکړو. انټر به کوو. نیکسټ به کوو. زه ګورم هغه کوډ. جیمیل به خپل کولاو کړئ. اوس باینانس ما ته کوډ را سینډ کړی دی. ٹھیک شو. دلته کې اوس ما دا پاسورډ غواړي د اکاونټ لپاره پاسورډ. خو دا پاسورډ به سټرانګ پاسورډ وي چې د 8 کریکټر نه کم نه وي. د 8 کریکټر نه سیوا ورکولی شي د 128 کریکټره پورې. په دې کې به یو نمبر وي او یو به پکې اپر کیس لیټر وي یعنې سټرانګ پاسورډ به وي. داسې پاسورډ تاسو سلیکټ کړئ چې باقي کیپیټل لیټر وي، سمال لیټر پکې وي، نمبر پکې وي او سپیشل کریکټر پکې وي. بیا ځان سره نوټ هم کړئ چې بیا درنه هېر نه وي. بیا به نیکسټ کوئ. دلته کې دا اوس موږ ته وایي چې ډو یو هیو ان انوایټر. که تاسو چا په ریفرل باندې راغلي وي نو ته په یس باندې کلیک کړئ. د هغې ریفرل آی ډي به تاسو انټر کړئ. د ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته ریفرل آی ډي درکړې هغه تاسو دلته ټرای کولی شئ. دلته انټر کولی شئ. که تاسو ډایرکټ د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ او ریفرل آی ډي نه ورکوئ نو بیا په نو باندې کلیک کړئ. نیکسټ به کوئ. ٹھیک شو. دلته کې به تاسو خپله کنټري سلیکټ کړئ. په کوم کنټري کې تاسو اوسېږئ هغه به سلیکټ کړئ. پاکستان کې اوسېږو نو پاکستان مې سلیکټ کړو. ٹھیک شو. لاندې کې به هماغه کنټري سلیکټ کړئ کوم کنټري کې تاسو اوسېږئ، کوم کنټري نه تاسو ډاکومنټ اخیستي. او لاندې ډاکومنټ ټایپ کې به تاسو په دې ریکمنډډ NIC باندې کلیک کړئ. ټیک ده. که ستاسو شناختي کارت جوړ وي نو په دې باندې به کلیک کړئ. شناختي کارت هم جوړ نه وي نو پاسپورټ او ډرایور لایسنس باندې هم جوړولی شئ.
او ان آی سی چې کوم دی شناختي کارت دا ریکمنډډ دی. تاسو به د انګلیش شناختي کارت راولیکئ. ټیک ده. پاکستان کې دوه قسمه شناختي کارت ایشو کېږي، یو سمارټ کارت یو اردو والا کارت. نو موږ به دغه انګلیش سمارټ کارت انټر کړو دلته، او بیا به دلته راشئ، په دې کنټینیو باندې به کلیک کوئ داسې. اوس تاسو به د شناختي کارت نه الریډي پکچر اخیستي د فرنټ او بیک سایډ نه، هغه به تاسو دلته نه اپلوډ کړئ. که نه یې اخیستي نو شناختي کارت به مخې ته کېږدئ او فرنټ سایډ به راواړوئ، په دې ټیګ پکچر باندې به کلیک کړئ داسې، او بیا به کنټینیو کوئ او دغه خپل شناختي کارت نه به پکچر والئ، دې ته بیا اپلوډ کړئ. دا به تاسو الاؤډ کړئ. ٹھیک شو. اوس به دا کارت داسې الټه کړئ او د بیک سایډ نه به پکچر والئ، خو چې کلیر پکچر وي، چې سوری موری پرې نه وي. خو دا لایونس چک دی، دا ګوري چې دا کوم شناختي کارت موږ انټر کړو دا د کس خپل دی که نه دی. نو باینانس به موږ ته انسټرکشن راکوي چې یا ته سر ښکته کړه، پورته کړه، مخ هاخوا واړوه، دېخوا واړوه، یا سمایل وکړه. نو هغه شانته به تاسو کوئ او ستاسو ډاکومنټ به بیا ویریفای کېږي. ټیک ده. نو زه به دې کنټینیو باندې چې کلیک وکړم، دلته ماته ویډیو اوس راشي. Open your mouth. Good. Nod your head. Good. Blink your eyes. دلته کې به دا ستاسو د شناختي کارت نه ډېټه راوچته کېږي. کومه ډېټه چې ستاسو شناختي کارت باندې ده، هغه ډېټه به اټومیټیکلی راوچته کېږي. په کوم ځای کې غلطي وي هغه به کریکټ وي. ټیک ده. او دلته کې به تاسو پوسټل کوډ د خپل ایریا ورکړئ. په ګوګل باندې به سرچ کړئ چې ستاسو سیټي یا ډسټرکټ کوم پوسټل کوډ دی، هغه به دلته تاسو کې دلته کې به تاسو هغه انټر کړئ. ټیک ده. بیا به راشئ دلته نه به تاسو دا کنټینیو کړئ. دا وایي چې دا اپلیکیشن چې کوم دی انډر ریویو لاړو. ټیک ده. په یو غنټه کې دننه دننه باینانس موږ ته نوټیفیکیشن راکړي چې زما اکاونټ ویریفای شو که نه فیل شو ویریفیکیشن. نو ما چې کوم NIC باندې دې ویریفیکیشن شروع کړی نو دا به فیل کېږي، ځکه چې په دې باندې زما الریډي یو اکاونټ ویریفای شته. نو په باینانس باندې په یو شناختي کارت باندې دوه ویریفیکیشن نه کېږي. ټیک ده. خو ما دا ستاسو ته د زده کړې لپاره په دې NIC باندې د ویریفیکیشن پروسس وښودو. او چې تاسو راشئ د ګو ټو هوم پیج ته راشئ او دلته کې تاسو وګورئ دا پروفایل آیکن دی، په دې چې تاسو کلیک کړئ نو دلته کې به تاسو ته راغلی ویریفاید، او دلته ماته دا فیل رالو، ځکه فیل رالو چې په دې شناختي کارت باندې الریډي زما یو اکاونټ ویریفاید دی. نو چې ستاسو بل اکاونټ جوړ نه وي، ویریفیکیشن ستاسو شناختي کارت باندې بل نه شي، نو دلته به ستاسو اکاونټ ویریفای کېږي ضرور. صحیح ده. چې تاسو کله کریکټ ډیټا ورکړئ. نو زه راځم زما چې کوم ویریفاید اکاونټ دی هغه ته لاګین کېږم او تاسو ته د باینانس چې کوم ډسپلی وینډو د هغه ته ښیم او چې کوم ضروري اپشن دي هغه درته ښیم. دا زما ویریفاید اکاونټ دی. چې کله ستاسو اکاونټ ویریفای شي نو لاندې به دغه شانته بلو ویریفاید لیکلی. ټیک ده. و دا موږ سره د باینانس ډسپلی وینډو ده، په دې کې چې کوم ضروري اپشن دي دا به موږ ووایو. په ډیټیل باندې ځکه نه وایو چې دا اپشن به موږ ته په روان لیکچر کې مخې ته راځي، په هر یو اپشن به موږ ځله ځله لیکچر جوړو. ټیک ده. په دې کې چې کوم ضروري دي اپشن دي دا تاسو ذخیر چې د باینانس د اپلیکیشن سره موږ لږ ډېر اشنا شو. دا زموږ سره پروفایل آیکن دی، په دې باندې چې کله موږ کلیک وکړو داسې موږ د خپل اکاونټ نه دلته نه لاګ آوټ کېدلی شو. ټیک ده. او دا زموږ سره سرچ بار دی، په دې کې موږ یو کاینس سرچ کولی شو. مثال په توګه باندې زه BTC سرچ کوم، دې کې زه ولیکم دلته به راشي چې BTC کوم ځای کې ده. ګوره. ٹھیک ده. دغه شانته دا اپشن چې کوم دی د باینانس طرفه چې کوم نیوز دي نوټیفیکیشن دی هغه موږ دلته کې راځي، او دې ایریا کې چې کوم دی دې کې موږ کوېشن او انسر کولی شو. باینانس یا د کریپټو کرنسي ریلیټډ زموږ کوم کوېشن هغه دلته نه موږ سالو کولی شو. موږ داسې نه کوو چیټ GPT یا یوټیوب وغیره باندې موږ ګورو. او دې دا آیکن چې کوم دی دلته نه موږ بونس چې کله ریسیو کوو نو دلته ریسیو کولی شو. ټیک ده. دلته کې به موږ ته زموږ بیلنس شو کېږي چې زموږ سره څومره بیلنس په باینانس کې راسي هغه موږ دلته شو کېږي. او د ایډ فنډ باندې چې کله موږ کلیک کوو دلته موږ باینانس ته پیسې جمع کولی شو. دا په روان لیکچر کې موږ وایو. ریفر ټو ارن مطلب دا دی چې تا باینانس کې اکاونټ جوړ کړی او غواړې بل یو ملګری انوایټ کړي نو باینانس به تا ته کمیشن درکوي. ټیک ده. او ریوارډ هب مطلب دا دی چې کله ته د چا په ریفر باندې راغلی او خپل ریوارډ کلیم کول غواړې نو دلته نه به ته خپل ریوارډ حاصلولی شي. ټیک ده. دا مختلف اپشن دي، دا به 1 by 1 مخې ته راځي او دا به موږ ټول بیا وایو په ډیټیل باندې به وایو. ټیک ده. اوس چې کوم ضروري دي هغه ته وایو چې د باینانس سره موږ لږ ډېر اشنا شو.
فیورټ کې داسې ده چې کله په کم کاین کې ټریډینګ کوو نو هغه کاین موږ دلته کې فیورټ کوو او هارډ کې هغه آیکن پاتې په کوم چې ډېر زیات ټریډینګ کیږي لکه بي ان بي شو بي ټي سي شو ایتھیریوم شو ډېر زیات والیوم دی لري روزانه په بنیاد باندې په دې کې ډېر زیات ټریډینګ کیږي او ګینه کې موږ سره هغه کاین راسي کوم چې تیر شوي 40 غنټو کې دغه ویلو سیوا کیږي په مزه باندې مخ په وړاندې رواني په لوزر کې به هغه کاین زی د کوم چې په تیر شوي 24 غنټو کې دغه ویلو ډراپ کیږي یعنی لاندې دغه ویلو را رواني او په نیو کې به موږ سره هغه کاین کوم چې نوی لنچ شوي په معنی د چې کوم نوی کاین لنچ کیږي هغه ملته کې موږ سره په نیو کې پراته وي دلته کې دا والیوم دلته موږ د کاینز والیوم ګورو چې په تیر شوي 40 غنټو کې به دې کې څومره بزنس وشو لکه بي ټي سي کې تاسو وګورئ نو 37.2 بلین ډالر په دې کې چې شو بزنس وشو لکه دوم د اخیستل خرڅول په دې کې وشو دا مارکیټ کیپ د مارکیټ کیپ کې موږ ته والیوم خې په تیر شوي 40 غنټو کې چیرې په دې کې څومره اخیستل خرڅول وشو یا څومره سپلای په سرکولیشن کې دا ټول موږ ته اټ ا ټایم خې 1.76 ټریلیون ډالر په دې کې په تیر شوي 40 غنټو کې دا بزنس روان دی دلته کې موږ سره دا مارکیټ دی په دې کې مختلف کاینز دي دلته کې تاسو ته مختلف کاینز راځي مخې ته هغه کاین به موږ سره چې کوو ځان له به کاینز ګور به هغه به موږ ټریډینګ کوو ټیک ده دا ټریډینګ اپشن دی موږ سره دلته کې موږ به یو کاینز اخلو دلته کې خرڅو دا بای دا سیل دی ټیک ده دا موږ وایو او فیوچر ټریډینګ دلته کې موږ فیوچر ټریډینګ کولای شو په دې باندې موږ ان شاء الله ځان له یو لیکچر جوړو دا زموږ سره اسید د په اسید باندې موږ کلیک کوو دلته کې زموږ سره زموږ بیلانس شو کیږي چې باینانس کې زموږ څومره بیلانس دی هغه به موږ دلته کې شو کیږي او کم کاینز چې موږ خسي دا غو لیست به موږ ته دې ځای کې شو کیږي دا په ټول موږ ته دا لیست به موږ ته شو کوي او فاصله ته کې تاسو ګورئ سپاټ فیوچر او فانډینګ دا زموږ سره د باینانس والټ دی دا هم په ډیټیل باندې روان لیکچر کې وایو ان شاء الله نن موږ د باینانس اپلیکیشن انسټال کوو په باینانس کې موږ اکاونټ جوړ کوو دا غي ویریفیکیشن یې زده کوو پر روان لیکچر کې به ان شاء الله موږ پی ټو پی وایو چې باینانس ته موږ پیسې څنګه جمع کوو باینانس باندې چې پی ټو پی کې کم سکیمینګ کیږي کم غپلې کیږي ډېر خو نه کیږي خیر خو کله کله په خطا راسي کیږي نو دا غي په جانګلو مو کوشش د سکیمینګ نه بزان څنګه بچو Thank you very much.